لس هغه لوبغاړي چې د کرکټ د لوبو پر مهال یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. کرکټ د خپلو تخنیکونو، مقرراتو، لیوالتیا او زغم له امله د جنټلمین سپورټس په نامه یادیږي. کرکټ د هغه د پیل راهیسې په دوامداره توګه وده کړې ده. لکه څرنګه چې کرکټ وده کړې، د هغه شکلونه هم تغیر شوي دي، لکه 5 ورځنۍ ټیسټ لوبې ODI او اوس T20 ته. د لوبغاړو برید او کرکټ د هغوی لیوالتیا دا لوبه نور هم د لیدونکو او لوبغاړو لپاره په زړه پورې کوي. لوبه چې څومره خطرناکه وي هغومره خوند ترې اخلي او ځینې وختونه د لوبغاړو د ژوند په بیه تمامیږي. دلته موږ د یو شمېر لوبغاړو یادونه کوو چې د لوبو پر مهال یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. فیلیپس هیوز. فیلیپس د استرالیا هیواد یو ځوان چپلاسی کرکټر و. هغه همدارنګه د استرالیا د لوبډلې لپاره یو ایمرجنګ لوبغاړی و. فیلیپس د سویلي استرالیا او ویسټرشر لپاره کورنۍ کرکټ هم لوبولی دی او په خپل ژوند کې د نیو ساوث ویل سره 2 فصلونه لوبولی دي. هغه په 2009 میلادي کال په 20 کلنۍ کې خپل لومړی ټیسټ او په 2013 کې لومړی ODI ترسره کړه. فیلیپس د استرالیا روښانه راتلونکی و، مګر داسې یو څه ونه شول چې موږ یې په عام ډول فکر کوو. او د 2014 میلادي کال د نومبر پر 25مه په سیډني کرکټ لوبغالي کې د لوبې پر مهال په باونسر توپ ولګېد. تر ټپي کېدو وروسته روغتون کې بستر شو، خو بدبختانه هغه د کوما په حالت کې د 2 ورځې ژوندي پاتې کېدو څخه وروسته ومړ. رمن لما. رمن یو هندي کرکټر و او د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره یې 3 ټیسټ او 22 ODI لوبې ترسره کړې. هغه د خپل وخت له نامتو کرکټرانو څخه و او په 1980 میلادي کال یې د لومړي ځل لپاره د استرالیا په لیګ کې د هندوستان استازیتوب وکړ. رمن لما د داخلي خونریزۍ له امله د 23 کلونو په عمر په داسې حال کې ومړ چې د 2 ورځې کوما د برید سره تر مخ کېدو وروسته یې د بنگلادیش کرکټ لیګ کې فیلډینګ کاوه. د رمن مړینه د هند کرکټ ټیم لپاره غمجنه مړینه وه او دا لوبغاړی به تل د کرکټ مینوالو په زړونو کې پاتې شي. ریموند وان شور. ډېری خلک د دې نامیبیایي ښکېلاسي بیټسمین په اړه نه پوهیږي. ریموند د نامیبیا تر ټولو منظم شوی لوبغاړی و چې تر 200 زیاتو لوبو کې د خپل ملت نمایندګي وکړه. ریموند د 2015 میلادي کال په نومبر کې په وانډرز کرکټ لوبغالي کې د فری سټیټ پر وړاندې د لوبې کولو پر مهال ضربه ولیده. هغه له یوې شدیدې ضربې وروسته مبارزه وکړه خو ونه توانید چې ژوندی پاتې شي او په 25 کلنۍ کې مړ شو. ریموند به تل د نامیبیایانو په زړونو کې ژوندی وي. عبدالعزیز. د پاکستان د کرکټ تاریخ ډیر جالب دی او پاکستان د بالرانو د ځای په توګه پیژندل کیږي، مګر له دې سره سره پاکستاني توپوهونکي هم له استعداده کم نه دي. عبدالعزیز د پاکستان یو ښیلاسی توپوهونکی و چې د کرکټ په لومړیو مرحلو کې د پاکستان لپاره لوبه ترسره کړې وه. عبدالعزیز په زړه باندې د توپ لګېدنې له امله په 19 کلنۍ کې مړ شو او داسې انګېرل کېدل چې عبدالعزیز به د پاکستان له نامتو کرکټرانو څخه وي، مګر موږ انسانان د هیڅ چا د مرګ پرېکړه نشو کولی. ډیرین رینډال. ډیرین د جنوبي افریقا ښیلاسی کرکټر او کله ناکله وکټ کیپر و. د ډیرین مړینه تر هر لوبغاړي دردونکې وه. په الیس ایسټن کیپ کې د لوبې کولو پر مهال یو پاست بال مستقیما د ډیرین پر سر ولګېد او هغه د 2013 میلادي کال د اکتوبر پر 28مه د 33 کلونو په عمر ومړ. ایان فولي. ایان فولي ښیلاسی انګلیس کرکټر او چپلاسی میډیم پیسر او سپینر بالر و. د ورکینګټن پر وړاندې د لوبې کولو پر مهال یو بال د هغه د سترګې لاندې ولګېد. ایان سم د لاسه د هغه د سترګو د کوچني عملیاتو لپاره سیمه ییز روغتون ته یوړل شو، مګر بدبختانه عملیات په صحیح ډول ترسره نه شول او د زړه د حملې له امله ایان ساه ورکړه. ایان فولي یو عالي استعداد درلود او په 1982 میلادي کال یې د لنکاشیر لپاره د تکړه لوبغاړي په حیث خپله دنده پیل کړه. انکټ کیشري. د بنګال لپاره ښیلاسی هندي توپوهونکی و. کیشري هیڅکله د هند لپاره په نړیواله کچه نه دی لوبېدلی خو د بنګال لپاره یې ډومېسټک کرکټ لوبولی دی. د یوې لوبې پر مهال انکټ په سویپر کور کې د یو لوړ کیچ د نیولو لپاره منډه وکړه، مګر د نه همغږۍ له امله انکټ او سوراب دواړه د لوړ کیچ د نیولو په هڅه کې وو او یو له بل سره ټکر شول. دا د کرکټ په ډګر کې یو عادي پیښه وه، مګر د انکټ لپاره نه. انکټ په لوبغالي کې بېهوشه شو او له خولې نه یې وینې لاړې او هغه سم د لاسه روغتون کې بستر شو او د درملنې پر مهال ومړ. وسیم راجا. وسیم راجا د څو استعدادونو لرونکی لوبغاړی و. هغه میچ ریفري، د کرکټ روزونکی او چپلاسی توپوهونکی و. راجا د 11,340 منډو په لرلو سره د پاکستان لپاره تر 100 زیاتې نړیوالې لوبې او تر 2,500 زیاتې فرست کلاس لوبې ترسره کړي دي. هغه په 54 کلنۍ کې د زړه د حملې له امله ومړ. ذوالفقار بیټي. په انټرنیټ کې د دې لوبغاړي په اړه ډېر معلومات نشته،
مګر ځینې راپورونه موږ ته دا وایي چې هغه د پاکستان د کرکټ راتلونکی راپورته کېدونکی لوبغاړی و. ذوالفقار په سینه کې د بال لګېدنې له امله ومړ. دا په هېڅ ځای کې نه ده ذکر شوی چې هغه د پیښې په ځای کې ومړ او که په روغتون کې. ذوالفقار په 22 کلنۍ کې مړ شو. زموږ د کرکټرانو په لیست کې دویم لوبغاړی دی چې د کرکټ د لوبې پر مهال مړ شو. ریچارډ بیومونډ. ریچارډ د انګلیسي کرکټ کلب کرکټر او بالر و. ځینې وختونه هغه ورځ چې زموږ د ژوند تر ټولو خوشبخته ورځ وي ناڅاپه په تورې ورځې بدله شي او له ریچارډ سره هم همداسې یو څه وشول. ریچارډ د پیډمور کرکټ کلب لپاره 5 وکټې واخیستې او ډیر زیات خوشحاله و. له 5 وکټو اخیستلو وروسته هغه د زړه د حملې له امله په ځمکه راولوېد. ریچارډ سمدلاسه روغتون ته یوړل شو خو روغتون ته د هغه د لیږدونې سره سم په 33 کلنۍ کې د هغه د مرګ خبر خپور شو. دی زموږ د کرکټرانو د لیست په سر کې دی چې د کرکټ د لوبې په جریان کې مړ شوی دی.